که ستاسو غاښونه تک سپین نه وي او زیړ وي یا د چایو څښلو سره یا د عمر زیاتېدو سره او تاسو وایئ چې زموږ غاښونه دي مکمل تک سپین شي، نو داسې یو طریقه زه تاسو ته ښیم چې د هغې نقصانات هم نشته دی او د هغې ډېر ښکلې ریزلټ یعنې ډېره زیاته فایدهمنه طریقه ده. او کله چې تاسو غاښونه صفا کېدو دپاره یا سپینېدو دپاره د غاښونو ډاکټر ته درومې، کوم ته چې ډینټسټ ویلی شي او کومه طریقه تاسو ته په غاښونو سپینېدو کې کوي، نو په هغې کې هایدروجن پر اکساید ورته ویلی شي، هغه ډېر زیات مقدار سره استعمالوي چې د هغې بیا وروستو نقصانات دا وي چې ستاسو کوم غاښونه دي هغه د ګرمو څیزونو سره یا د یخو څیزونو سره بیا درد کوي. او یا که چیرې تاسو په بازار کې ورته وایډنینګ کوم سټریپ چې را درومي هغه ورته تاسو اخلئ، نو هغه تاسو ته په 4 او 5000 باندې پریوځي. نو د هغې نه بچ کېدو دپاره دا یو داسې سمپل او اسانه طریقه ده چې د دې ډېر زیات بهترین ریزلټ دی او دا ستاسو چې کوم غاښونه دي هغه ښکلي او سپینېدو طرف ته بې انتها زیات ښکلي بوځي. او که چیرې په هغې کې جراثیم وي نو هغه هم ختمېدو طرف ته ورسره درومي. نو دا طریقه دا ده چې تاسو به ځان ته بیکینګ سوډا وایي، یعنې هغه سوډا کومه چې موږ په روټۍ کې استعمالوو هغه به تاسو یو چمچ راوالئ او تاسو به هایدروجن پر اکساید راوالئ د بازار نه یا د فارمیسي نه. خو هغه هایدروجن پر اکساید به تاسو ځان ته راخلئ کوم چې د 3% نه ونیسه تر 6% پورې وي، د دې نه زیات به تاسو هرګز نه راخلئ چې هغه بیا ستاسو غاښونو دپاره نقصاني وي. نو کله چې دا تاسو راوالئ نو یو ورکوټي ګیلاس په راوالئ او په هغې کې به تاسو یو چمچ دا بیکینګ سوډا واچوئ کومه چې موږ په روټۍ کې استعمالوو او 3 قطرې به تاسو د هایدروجن پر اکساید واچوئ او په دې ګیلاس کې به 8 قطرې تاسو اوبه واچوئ او دا به تاسو را سره مکس کړئ. او کله چې دا تاسو مکس کړئ نو دا به تاسو بیا په برش باندې راوالئ او ستاسو چې کوم غاښونه دي نو په هغې باندې به تاسو 2 منټو پورې تاسو هغه مږئ او رامږئ چې کم داغونه ستاسو په غاښونو باندې وي نو په هغې کې کم چې د مالیکیولو والا چین دی نو هغه هایدروجن پر اکساید کې دننه چې کم اکسیجن دی هغه یې مات کړي او ستاسو غاښونه ورسره صفا شي او د دې سره ستاسو په غاښونو کې چې کم جراثیم وي هغه هم ورسره صفایۍ طرف ته لاړ شي. نو دا به تاسو 1 منټ نه ونیسه 2 منټو پورې په خپلو غاښونو باندې مږئ او د هغې نه بعد بیا تاسو خوله په اوبو باندې صفا ووینځئ او دا به تاسو 3 ورځې بعد کوئ او دا به تاسو 1 میاشت پورې جاري وساتئ. نو بیا ستاسو غاښونو ته ګوره چې څومره چمک کوي. نو کله چې دا تاسو استعمال کړئ نو ماته بیا په کمنټ کې خامخا ووایئ چې ستاسو غاښونه ورسره څومره زیات بهتر او سپین شول.